د افغان ډیاسپورا نتورک د امګړیداتک سره ښاغلو او منلو لیدونکو او اوریدونکو ښه راغلاست. دا ځلې موږ د خپل یو ډېر دروند هیوادوال سره چې کلونه دی په اروپا کې میشت دی او د آره دا یو منصبوال دی، خو دلته چې راغلی دی د یو مدني فعال په توګه باندې او د خپل کلتور ساتنې په خاطر باندې او دلته په دې ډیاسپورا په ځمکه باندې د ښه میشتېدنې لپاره کار کوي او چې سید رحیم یوسفي نومیږي او کلونه کېږي چې د جرمني کې اوسېږي. یوسفي صاحب ښه راغلاست. خیر اوسئ، مننه، خوشحاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، زما نوم سید رحیم دی، تخلص یوسفي کوم. د 33 کالو نه راهیسې د آلمان د کولن په ښار کې میشت یم، ژوند کوم، د خپلې کورنۍ سره یو ځای اوسېږم او د 19 کالو نه راهیسې د کونړ د کلتوري ټولنې د مشرتابه جرګهګۍ یا د کار د ډلې غړی یم او په دې برخه کې خپلې کلتوري هلې ځلې مو جاري ساتلي دي. تاسو ویلی شئ یوسفي صاحب چې څه باعث شو چې تاسو د کونړ د کلتوري ټولنې بنسټ کېښودو او تقریبا لکه څنګه تاسو ویلې دقیق څومره کلونه کېږي او څومره ملګري یا غړي په دې کې تاسو سره راټولاستئ؟ ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د کونړ کلتوري ټولنه په 2007 کال کې د کولن په ښار کې جوړه شوه او د دې د جوړولو علتونه دا و چې په دې سیمه کې ډېرې افغاني کورنۍ میشت وي او دغه کورنۍ د ځوانانو د ماشومانو د روزنې او د پالنې لپاره باید داسې یو ادرس موجود وي چې د دوی سره مرسته کړې وي. نو د دې ادرس د پیدا کولو په منظور باندې د کونړ کلتوري ټولنې بنیاد او تعداد کېښودل شو او په راس کې د کار د ډلې له لوري کلتوري فعالیتونه پیل شو. تاسو ویلي چې تاسو د مشرانو د جرګهګۍ غړي یاستئ. دغه څومره کلونه چې کېږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده، آیا ستاسو مشري د انتخاباتو په اساس ده، دوره‌ایي ده؟ د دې ټولنې مشر څوک دی او څنګه ټاکل کېږي؟ زمونږ د ټولنې مشر فعلا وجود نه لري. زمونږ د ملګرو په خوښه، د کار د ډلې په خوښه باندې زمونږ رهبري او مشرتابه ډلهییز دی. موږ په ډلهییزه توګه باندې خپلې چارې په مخ باندې بیو او دا ټولنه لکه مخکې چې مې یادونه وکړه په 2007 کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې خپل کلتوري فعالیتونه په مخ باندې وړي. د دې ټولنې د جوړېدلو سره سم د ټولنې د کار ډله هغه خپل کلنی کاري پلان جوړ کړ چې په دې کاري پلان کې د ډیرو نورو اهمو موضوعاتو ترڅنګ د کونړ د سیند دودیزه مشاعره چې باید هر کال ونمانځل شي او ترسره شي، دا هم پریکړه وکړه او د دې ترڅنګ د ماشومانو د سیمې د ماشومانو او د ځوانانو د روزنې او پالنې په برخه کې خپل پلانونه او کارونه پیل کړل. څومره کلونه کېږي چې د کونړ سیند مشاعره روانه ده او چې د اوسه پورې انقطاع نه ده کړې، په مسلسل توګه باندې دا هر کال ترسره کېږي؟ مخکې مې یادونه وکړه صاحب، د کونړ کلتوري ټولنې د کونړ سیند مشاعره د پیل نه تر ننه پورې 19 کاله په بې د ځنډ او خنډه په مسلسله توګه باندې د پرتمینو مراسمو په ترڅ کې نمانځلې ده او هر کال د بل کال نه اضافه تر د خلکو او د فرهنګیانو د فرهنګپالو د ګډون شاهده ده. سکال که د سکال د کونړ سیند د مشاعرې کیسه راته وکړي چې څومره خل راغلي وو، چېرته م نیولې وه او په کومو مسایلو هلته یوازې په شعر باسو شو که نه په نورو مسایلو باندې هم تاسې هلته خبرې وکړلې؟ ډېر ښه. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د کونړ سیند مشاعره
یوازې مشاعره نه بلکې دا یو ستره ادبي غونډه هم بللی شو او هغه په دې چې زمونږ دغه مشاعره درې برخې لري. لومړی برخه همیشه ادبي برخه وه چې په ادبي برخه کې مونږه د حالاتو او د شرایطو سره سم اهمه موضوعګانې هغه چې باید په هغې باندې څېړنه وشي او په هغې کې باید تشریحات ورکړل شي او خلکو ته وضاحتونه ورکړل شي. دغه موضوعات هم همیشه په پام کې نیولي دي چې دا ځل هم دوه مهمه موضوعګانې چې یو د په افغانستان کې د نجونو په وړاندې باندې د مکتبونو د بندیدلو او بیرته د پرانیستلو موضوع وه او بله موضوع د کونړ سیند په امتداد د کونړ سیند په برخه کې د بندونو د جوړولو او د اوبو د مهارولو موضوع دوه موضوعګانې په پام کې نیول شوې وي او درېمه موضوع د کونړ سیند په مشاعره وه او څلورمه موضوع د ټنګ ټکور او د هنري برخه وه چې د هېواد پیژندل شوي سندرغاړي پکې ګډون درلوده. زه یو ځل بیا غواړم تکرار کوم چې د کونړ سیند دودیزه مشاعره همیشه زموږ یو ادبي مشاعره بلل کېدله او بللی شو ځکه چې دا تل درې برخې لري او په همدې اساس باندې زمونږ د ګډونوالو مینه او محبت او ګډون ځکه ډیر زیات ګډونوال راځي او ډیر زیات ګډونوالو د خوښۍ سبب ګرځي چې زمونږ دا مشاعره درې برخې لري او دا برخې د هر یو لپاره ډېرې په زړه پورې دي. او که تاسو راته لکه څنګه مو چې ډېر ښه تشریح کړه او ډېر ښه مو ویلې، تاسو ویلې شئ چې د کونړ سیند د اوبو د مهارولو په هکله باندې هلته چا خبرې وکړې، د هغې مسلکي دغه څومره و او همدارنګه د نجونو د تعلیم په هکله باندې چا خبرې وکړلې او د هغې دغه څه و، هغه تخصص یې څه و؟ بالکل ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ښاغلې نرګس مومند ته مو بلنه ورکړې وه او هغه په ډېره مینه باندې زموږ بلنه ومنله او د نجونو په برخه کې ډېرې کوټلې موضوعګانې، ډېرې کوټلې ویناوې ترتیب کړې وه چې د ګډونوالو ډېره خوښه شوله او همدارنګه د کونړ سیند د مهارولو په هکله او د هغې په سر باندې د بندونو د جوړولو په برخه کې د هېواد یو ډېر غښتلی او په دغه برخه کې د لوړو تحصیلاتو خاوند ښاغلي فضل الله اختر چې د اوبو په مهارولو کې ډاکټورا لري، هغه ته مو بلنه ورکړې وه او په دغه برخه کې هغه هم خپلې ژورې نظریې درلودلې، څېړنې پکې کړې وې چې د خلکو او د اوریدونکو ډېرې خوښې شولې او په ضمن کې ډېرو ګډونوالو د هغوی نه په دې اړوند باندې پوښتنې وکړلې او ده ورته معقولې د پوښتنو ته معقوله ځوابونه ورکړل. او زه ډېرې لمن یم چې دغه که دا لیکلې مقاله یې هم که خپره شي او یا که دا ویډیوګانې تاسې کړي دا خپاره شي ځکه دا ډېر مهم معلومات دي. همدارنګه واقعا زه هم ډاکټر نرګس مومند پېژنم چې ډېره تکړه مېرمن ده، د کابل پوهنتون استاده وه او دی په دې مسایلو باندې رښتیا هم ډېر ژور عبور لري. که ښه چې یو پوښتنه وکړو چې دا 10 کاله کېږي تاسې په دلته په جرمني کې اوسېږئ، طبعا لومړنی ژوند به تاسو ته ډېر مشکل و، اوس خو لکه اوس که کډوال دلته راځي او یا هغه وخت تاسې رالی د دې اوس مهاجرتونو او تاسې چې رالی د هغه مهاجرتونو په څه تفاوت دي په منځ کې؟ بالکل تفاوت خو یو څه لږه اندازه شته. په هغه وخت کې چې موږ راغلي یو د حکومتونو برخوردونه د مهاجرو سره ډېر او چال چلند ډېر په مینه او په محبت او هغه په دې خاطر باندې و چې په هغه وخت کې مهاجر چې راغلي وو هغه ټول لوستي خلک وو، هغه د لوړو تعلیماتو خلک وو او دوی په د خپلو کړنو او په خپل عمل کرد کې د دې هېوادونو چارواکو ته او خلکو ته دا ښودلې وه
چې دلته راغلي مهاجر ټول لوستي خلک دي، ټول پوه خلک دي، ټول په افغانستان کې په لوړو موقفونو کې وظیفې اجرا کړې وي. نو په هغه حساب باندې طبعا کله چې یو سړی د خپل هیواد نه بې وطنه کېږي او ځي او خپل ژوند په نوي یو هیواد کې اختیاري، معلومه ده خبره ده چې خپل ژوند باید د خپل صفر نه شروع کړي. نو په دې برخه کې د ډېر هغه کوربه هیوادونه مرسته نشي کولای. سړی په خپل باید په خپل عزم او په خپل اراده باندې د خپل ځان د جوړولو او د خپل ځان د سمبالولو او د خپل کارونو د تنظیم لپاره لاس په کار شي. نو په همدې حساب باندې کله چې موږ هغه وخت راغلو واقعا موږ په یو قوي اراده باندې د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیو، ملا مو وتړله او خپل کارونو ته مو مخه کړله چې زه کولی شم وروسته کې ستاسو نورو پوښتنو ته هم ځواب ووایم. یعنې په دې معنی چې په نورماله حالت کې یو څوک د 15 ورځو کار کولو وس لري او اجازه لري او یا حق لري، خو موږ په وړاندې باندې دومره ستونزې وي هم په هیواد کې او هم موږ ته دلته چې موږ کابو 15 کاله مسلسل 9 ورځې کار کړی دی په خپل ژوند کې. یعنې دا په دې معنی چې موږ دومره ستونزې لرلې چې باید دې ستونزو ته د جواب ورکولو په خاطر باندې موږ باید دا دومره درانه کارونه متحمل شوي وي او خپل املا مو کلکه د دې کارونو لپاره تړلي وي چې دا کار مو کړی دی او تر ننه پورې تر دې ځایه مو ځانونه را رسولي دي. او مثلا نن که مهاجر راځي یا کډوال راځي په دې خو تفسیره ونه کړه، یا مثلا هغه وخت تاسو راغلئ په هغه وخت کې د ژبې زده کړې کورسونه نو د افغانانو مرکزونه یا نو د اوس چې راځي د مهاجرو لپاره دغه سهولتونه یا اسانتیاوې شته که نه؟ موږ چې راغلي په هغه وخت کې د افغانانو مرکزونه ډېر کم وو. د کورسونو لپاره زمینه وه. د نوو مهاجرو لپاره د 9 میاشتو په اوږده موده کې د کورسونه په پام کې نیول شوي وو او هڅه کېدله چې په مهاجرو باندې ژبه زده کړي او په هغه مهاجرو باندې یوازې زه باید په دې برخه کې رڼا واچوم، په هغه مهاجرو چې هغه به قبول شوي وو او د دوی هغه سیاسي پیژان به منل شوی وو، د هغې مهاجرو لپاره د ټول د ښه ژوند امکانات وو. مګر هغه مهاجر چې د هغوی سیاسي پناه نه وه قبول شوې، د هغوی لپاره هېڅ نه وه ښېګڼې او سهولتونه او دغه نه وو، دا امکانات په پام کې نه وو نیول شوي. اوسني مهاجر چې راځي زمونږ ټول د سترګو تور دي، ټول افغانان دي، زمونږ ورونه دي، زمونږ عزیزان دي، خو متاسفانه دا وروستۍ څو پیښې چې په پرلوسې توګه باندې په دې هیواد کې ترسره شولې، حتی د افغانانو نوم او هویت او عظمت ته ډېر زیات تاوان رسولی دی. او په دې برخه کې موږ هڅه کړې ده چې د نوو مهاجرو سره د ټولنې د لارې نه د هغوی سره په اړیکو کې شو، هغوی ته راهنمایي وکړو، هغوی ته لارښوونې وکړو چې کوشش وکړي د افغانانو عزت او حیثیت وساتي. ځکه دې کوربه هیواد موږ له د کلونو راهیسې ځای راکړی دی او موږ باید د دې هیواد ټولو قوانینو ته درناوی وکړو او د دې ټولنې د سالم ساتلو لپاره موږ باید هڅه وکړو. نه دا چې موږ داسې پیښې او داسې ناوړه کارونه وکړو چې د دوی له لوري نه موږ جنایتکاران، ناپوهان او غلط خلک معرفي شو. یو پوښتنه کې داسې وکړم یوسفي صاحب چې اوس تاسې دلته په جرمني کې جماعتونه او فرهنګي ټولنې او نور د راټولېدو او د ادغام او د انټګریشن دپاره څه لارې چارې لرئ؟ همدا جماعتونه او ټولنې دي که نور څه لرئ؟ د بده مرغه په کوم ځای کې چې موږ اوسو په رسمي توګه باندې موږ افغانان جماعت نه لرو او نه کلتوري مرکز لرو او دا زموږ یوازینۍ نیمګړتیا ده چې د دې نیمګړتیا د پوره کولو لپاره کونړ کلتوري ټولنې 15 کاله هلې ځلې وکړې. په لومړیو هلو ځلو کې موږ یو څه د بې تجربګي وکړله او زموږ د بې تجربګۍ له کبله موږ ډېر چانسونه د لاسه ورکړل. اوس چې هر څومره هڅه کوو دغه چانسونه موږ ته لاسته نه راځي او په دې هڅه کې یو چې داسې یو مناسب ځای پیدا کړو، ځکه موږ په دې برخه کې ډېر پاتې راغلو.
موږ د خپل ځوانانو په روزنه کې، موږ د ماشومانو په روزنه کې، موږ د کورنیو د یو ځای کولو د هغوی د تفاهم د پاره د یو لازم ځای او شرایط پیدا نکړل چې موږ د دوی د پاره دا کارونه مخته بولي وي. په دې برخه کې موږ پاتې راغلو او واقعا دا یو لوی تشه ده. موږ هڅه کوو چې دا تشه ډکه کړو او یو کلتوري مرکز پیدا کړو ترڅو وکړی شو چې خپل افغانانو ته نور زیات خدمتونه وړاندې کړو. مرګ او ژوند سره لازم او ملزوم خبرې دي. نو دلته که خدای مکه څوک ومري یا مړ شي نو دلته تاسې هدیره لرئ او یا مثلا جنازګاه یا دغه دا ترتیب په دې ځمکه څنګه دی د ډیاسپورا په دې ځمکه باندې؟ دغه ترتیب هم په انفرادي توګه باندې هر څوک خپل وسه او هڅه کوي چې یو مناسب ځای پیدا کړي، یا د ترکانو جماعت وي یا یو بل داسې یو کلتوري مرکز وي، د هغوی سره په تفاهم او د هغوی په اجازه باندې وکولی شي چې هغه خپل مراسم سرته ورسوي. داسې یو خاص او معین ځایونه نشته چې یو څوک د په هماغه ادرس باندې مخامخ هلته لاړ شي او هغه خپل مشکل دی هلته حل کړي. متاسفانه دغه یو مشکل زموږ مخې ته پروت دی. صحیح ده، موږ په دې برخه کې داسې خاص مشکل سره نه یو مخامخ شوي، ځکه اکثرا کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي موږ مستقیما د ځینې شرکتونو سره مخامخ کېږو او د هغوی نه د خپل مړي او یا د خپل دغه د جنازې د تنظیم غوښتنه کوو او هغوی هم د یو معینه مقدار پیسو په بدل کې زموږ سره مرسته کوي او ټولې چارې موږ له تنظیموي او د چارې موږ له په مخ باندې بیایي. یعنې زه اوس هم پوه نه شوم چې تاسې هلته د مسلمانانو هدیره لرئ؟ وبخښئ، د مسلمانانو هدیرې په مختلفو د ښار په مختلفو برخو کې هم شته، د ښار نه وتلې په وړو وړو ښارګوټو کې هم شته، په هر ځای کې د مسلمانانو هدیرې شته. د هدیرو انتخاب د هر چا خپله خوښه ده. هر څوک هر چاته چې یو پیښه رامنځته کېږي هغوی د خپل خوښې په اساس باندې د هدیرو انتخاب د هغوی په لاس کې دی، هغوی خپل انتخاب کوي او هلته خپل مړي ښخوي. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې په سږنۍ کلنۍ غونډه کې مو د نجونو د سبق او د زده کړو په هکله باندې خبرې وکړلې چې ښاغلې نرګس مومند دا برخه په مخ وړله. بالاخره ستاسې دغه غږ تر کوم ځای ورسېد؟ موږ همیشه د خپل غږ چې دی تر افغانستان رسولی دی او دا په بیا ځلې دا کار شوی دی. د مثال په توګه موږ د دې غږ د پورته کولو لپاره 2 ځلې د کورونا د سختو حالاتو په موده کې د آنلاین د لارې نه موږ 2 سیمینارونه په دې برخه کې مخته بولي دي. په هغه وخت کې هم د دې موضوع په اړوند باندې د سورایا پایتان په نامه باندې د یو مېرمنې لخوا د نجونو په موضوع باندې یو څېړنیزه مقاله مخته تللې وه او همدارنګه د هلیاست په نامه باندې چې دلته یو خبریاله ده هغې هم په دې اړوند باندې زموږ په دې سیمینار کې ګډون کړی او د ښځو موضوع مطرح کړې وه چې بالاخره دا په لیکلې توګه باندې تر افغانستانه د مسؤلو اداراتو تر ځایه مو رسولې ده. موږ خو د ځوانانو دپاره د هغې د روزنې او پالنې دپاره څو ځلې سیمینارونه جوړ کړي دي په دې سیمه کې. من یو لوی سیمینار د ځوانانو د تشویق لپاره چې لوړ تحصیلات وکړي یو لوی سیمینار هم جوړ کړی او په دغه سیمینار کې د دې سیمې د ټولو کورنیو ته بلنه ورکړې وه چې دوی راشي په دې سیمینار کې ګډون وکړي او د خپلو اولادونو د پوهې او د دوی د لیاقت حالات په خپله باندې وویني. نو د دې لپاره موږ په یو ځل سیمینار کې په پریمانه افغانانو کورنیو ګډون کړی او د دې سیمینار یوه ښه کړنه او دا وه چې موږ ستاینلیکونه د سیمې د کورنیو د پلرونو او د میندو په وسیله باندې د خپل اولادونو لپاره د دې زمینه برابره وکړه چې په خپل اولادونو ته زموږ ستاینلیکونه په خپل لاس باندې ورکړي او دا کار ډېر ګټور او ښه نتیجه لاسته راوړله. زموږ په ویاړ سره ویلی شم چې په دې سیمه کې د لوړو زده کړو
ډیر ځوانان زمونږ د دغه هلو ځلو په نتیجه کې د لوړو زده کړو جوګه ګرځېدلي دي. ډیر ځوانان د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، ډیر ځوانان په پوهنتونونو کې دي او ډیر ځوانان پوهنتونونو ته د ورتګ په درشل کې دي، چې د دې دا شمیر چې دی په ډیره لوړه کچه او په لوړه فیصدۍ باندې دی، چې دا ویاړ بیا هم زمونږ د کونړ د ټولنې په برخه باندې شوی دی. دا یوه موضوع. دوهمه موضوع، مونږ هر وخت د افغانستان په حالاتو دلته د آلمان په حالاتو باندې همیشه غونډې کړې دي، همیشه مو د افغانستان په حالاتو کې خپل نظرونه د هلته شریک کړي دي، دلته مو هم غونډې کړي دي، دلته مو په حادو موضوعګانو باندې په اهمو موضوعګانو باندې چې کله اړتیا پیدا شوې ده موږ دا غونډې کړي دي. د دې نه علاوه موږ خپل خدمتګاران چې په هیواد کې په خپل برخه کې لاسته راوړنې درلودلې او خپل هیواد ته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي، د دوی دپاره مو لمانځغونډې جوړې کړي دي، دوی مو په غونډو کې ستایلي دي او په ځانګړې توګه باندې دوی ته مو ستاینلیکونه ورکړي دي چې په دې برخه کې د ډیرو پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو یادونه کولی شم. ډیر ښه. ما داسې اورېدلي هم دي چې تاسو د کونړ د دې آخري واقعاتو او پیښو په هکله باندې هم نقدي مرستې کړي دي، همدارنګه د هرات د زلزله ځپلو لپاره هم تاسې مرستې لېږلې وي. دا صحیح دی؟ بالکل صحیح دي. ما غوښتل چې په دې برخه کې په پوره وضاحت باندې ستاسو سره دا خبرې شریکې کړم. موږ په زرګونو اورو افغانستان ته په مختلفو وختو کې لېږلي دي. موږ د جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کړي دي. موږ د بېوزلو کورنیو سره چې په اقتصادي برخه کې په ډیره ټیټه سطحه کې قرار درلود همیشه خپلې مرستې رسولې دي. موږ په د زلزله ځپلو سره پکتیکا ته، هرات ته او په وروستیو زلزله ځپلو سره کونړ ته په زرګونو اورو مرسته ورلېږلې ده. یوازې د هرات دپاره چې موږ مرسته لېږلې وه د 25,000 اورو نه دا مرسته اوښتې وه چې زموږ د ټاکلي کمیسیون له لارې دغه مرستې مستحقینو ته رسېدلې دي. او په وروستیو د کونړ په بخښنه غواړم، وروستۍ د کونړ زلزله ځپلو دپاره موږ په څو مرحلو کې د ټولنې لخوا نه موږ مرستې مستحقینو ته رسولې دي. همدا اوس هم زموږ مرستې په لاره دي او انشاءالله په دې راتلونکو څو ورځو کې به زموږ د مرستو وروستۍ مرحله مستحقینو ته ورسیږي چې دا ټولې مرستې چې راټولې کړو موږ تقریبا په زرګونو سوه مرستې کونړ ته رسولې دي. ډیره مننه. الله مو ښه لره. ښه طبیعت اوسئ.